ازادي سټوډیو ته شراغلی احمد شیبریان په دې خبري ټولګه کې ستاسو کوربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس نن چین ته ولاړ. دی به جنوبي کوریا او جاپان ته هم سفر وکړي. آسیا ته به د ښاغلي ماتس دا سفر تر پنجشنبې دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د آسیا 3 ورځنی سفر له چین پیل کړ. جیمز ماتس د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی دفاع وزیر دی چې چین ته تللی. د چین د دفاع وزارت ویان رینګو کیانګ د دوشنبې په ورځ وویل چې ماتس د چین په بلنه راځي. د دواړو هیوادونو نظامي اړیکې به د ماتس او چینایي چارواکو د بحث یو مهم ټکی وي. ماتس مخکې تر دې چې چین ته ورسیږي ویلي و چې پر امنیتي ستراتیژیکو موضوعاتو به وغږیږي. د ایران ولسمشر وویل چې واشنګټن د تهران پر ضد اقتصادي جګړه پیل کړې ده، خو ایران دا توان لري چې له دغو فشارونو راووځي. د حسن روحاني حکومت په کور دننه هم د اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې دی. د ایران ولسمشر وویل چې هیواد یې له امریکا سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دی. آیا امروز آمریکا با جنگ روانی و اقتصادی و بعد سیاسی و یا حتی راههای دیگر میتواند ملت ما را بشکند؟ د ایران ولسمشر نن پارلمان ته یو ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پارلمان مخې ته خلکو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ریال د ارزښت د ټیټېدو په خاطر مظاهره وکړه. روحاني وایي د ریال د ارزښت د کمیدو علت د بهرنیو رسنیو تبلیغات دي، که نه په ایران کې په کافي اندازه خارجي اسعار شته. ټاکل شوې ده چې په راتلونکو میاشتو کې د واشنګټن له لوري پر ایران اقتصادي بندیزونه عملاً پیل شي. د یمن د هدیده ښار جګړې په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي. بې ځایه شوي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بې ځایه شویو لپاره د یمن په پلازمینه سنا کې موقتي سرپناه دوی د هدیده له ښاره دلته پناه راوړې. له هدیده څخه هره ورځ خلک تښتي. اونۍ مخکې چې کله موږ دلته راغلو خلک لږ. د راپورونو له مخې دلته د هدیده د 50,000 بې ځایه شوي کورنیو لپاره موقتي سرپناه جوړه شوې. په تېرو څو ورځو کې حوثي یاغیانو په هدیده کې سنګرونه کلک کړي. د یمن حکومتي ځواکونو چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د هدیده د شمال پر لور پرمختګ کړی او له حوثیانو څخه د دغه سمندري بندر د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو شوي دي. په اروپا کې د کډوالو ستونزې د اروپایي ټولنې د 29 غړو هیوادو پر سرمشیزه وارلمخه سیوری غوړولی. ټاکل شوې ده چې دا سرمشیزه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي. د جرمني صدر اعظم په برلین کې نن د اسپانیا د نوي صدر اعظم پیدرو سانچز کوربانه ده. انګلا مرکل وویل د کډوالو په برخه کې به روانه اونۍ د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې پراخې موافقې ته ونه رسیږو. مرکل وایي د دې ستونزې د هواري لپاره وخت ته اړتیا شته ترڅو له یو شمېر هیوادو سره خبرې وشي. بل لور ته په اتریش کې په سلګونو پولیسو او پوځیانو له کډوالو څخه د خپلې پولې د ساتنې لپاره نن تمرینات ترسره کړل. په 2015 او 14 کلونو کې د بالکان هیوادو له لوري د تر 1 میلیون ډیر کډوال اتریش ته داخل شول. سبستیان کروز په اکتوبر کې د اتریش صدر اعظم شو. د ویلي دي چې یو لومړیتوب دا دی چې د کډوالو مخه ونیسي. اتریش به د روان کال په 2 نیمایي کې د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشري ترلاسه کړي. ایران د فوټبال له نړیوال جام څخه حذف شو، خو دې ناکامۍ ایرانیانو ته کامیابۍ له ځان سره راوړې دي. ایرانیان په مسکو کې د پرتګال له لوبې وروسته دې ته خوشحاله دي چې د اروپا له اتل ټیم پرتګال سره یو د یو په وړاندې مساوي شوي. ایران له نړیوال جام څخه د نتیجې حذف کړ، خو دا ماتې په تهران کې ایراني ښځو ته بریا وه. دوی د دوهم ځل لپاره په لوبغالو کې د ټلویزیون پر سترو پردو وروسته له 40 کلونو لوبه ولیده. دا ویډیو د تهران په ازادي لوبغالو کې یو شمېر خلکو اخیستي. د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ له اسپانیا سره د لوبو د لیدو اجازه ایراني ښځو په ایران کې ترلاسه کړه. تر دې لوبې وروسته د اسپانیا د ملي ټیم کپتان سرګیو راموس پر ټویټر ولیکل د دې لوبې اصلي ګټونکي د ایران ښځې دي. له بي ګروپه پرتګال او اسپانیا دوهمې مرحلې ته ووتل، خو ایران او مراکش له دې جامه ووتل. مننه چې تر پایه په دې خبري ټولګه کې را سره وئ. زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com، انټرنیټ او فیسبوک هم ستاسو په خدمت کې دي. په مخه مو شه.